په کندز ولایت کې د ځوانانو لپاره د ګرځنده ټلیفونونو جوړولو لومړنی وړیا مرکز. د دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي هڅه کوي چې د زده کړو لیواله ځوانانو ته د ګرځنده ټلیفونونو د زده کړو زمینه برابره کړي ترڅو خپل کورنی اقتصاد پرې په ځان بسیا کړي. د دې مرکز مسؤلین زیاتوي چې د دې ولایت اوسیدونکو موبایلونه هم په وړیا ډول ترمیموي. اولین بار است که این آموزشگاه را ما در قندز در زون شمال شرق افغانستان ایجاد کردیم و بیشتر از 300,000 افغانی هزینه برداشت کرده از پول شخصی خود ما و در اینجا جوانا تقریبا 20 نفر 25 نفر اینجا مصروف کار هستند، کار میکنند و یک مسلک یاد میگیرن. بخش انجینری موبایل است که بسیار مهم چیز است که هر شخص در هر خانواده تقریبا 10 تا 12 تا یا تلفن می باشن. دیگه این یک چیزی است که بسیار ضروری هست که باید هر شخص ایرا یاد داشته باشه، یاد بگیره. بخش انجینری موبایل. په همدې مهال د کندز ولایت د اقتصاد رئیس او یشمیر مخور د دغه مرکز جوړیدل د دې ولایت د ځوانانو لپاره د حلال رزق موندلو یو ښه فرصت ګڼي او له ځوانانو غواړي چې له دې فرصت څخه اعظمي ګټه پورته کړي. امارت اسلامی در بالای وطندارای خود ایستاده است. کسایی که خصوصا میخواهند در وطن سرمایه گذاری بکنن و زمینه کار برای هموطن خود ایجاد بکنن، انشالله ما متحد هستیم که همراهشان همکار باشیم. امروز واقعا جوانایی که در اینجا این تصمیم گرفتن که یک آموزشگاه را ایجاد بکنن و جوانان را مصروف بسازن، یک گام خیلی خوب، یک گام بسیار مثبت و یک ابتکار خیلی جدید و خوب بود. په داسې حال کې د مرکز په کندز ولایت کې پرانستل کیږي چې د اسلامي امارت له لوري هم په بیلابیلو برخو کې د دغه ولایت ځوانانو ته د زده کړو او دندو ښه زمینه برابره شوې ده.